سلامونه ګرانو کتونکو، د دایره یوسف زه یم. د ډېرو ملګرو په غوښتنه ستاسو سره د امازون په حواله د معلومات شریکوم. څنګه چې ما خبره کړې هم ده چې لکه نن سبا ټوله دنیا آنلاین بزنس طرف ته روانه ده، نو پکار ده چې زموږ خلک هم دې طرف ته متوجه شي او بیا په تیره پښتانه چې دي نو لکه هغو ته دومره زیات انفارمیشن نشته، نو ما په دې وجه او د ملګرو په غوښتنه باندې په پښتو کې ډېره په اسانه طریقه تاسو پوه کومه. که تاسو په امازون خپل بزنس شروع کول غواړئ نو تاسو له څه کول پکار دي، د الف ب ت س دغه شانتې تاسو ته سټپ بای سټپ ټوله طریقه ښیم، ځکه چې اکثر ملګري دا شکایتونه کوي چې یاره یا پې څوک کورسونه خرڅ کړي او یا ورته صحیح رهنمایي ونه شي او پیسې هسې لاړې شي، نو زه نه غواړم چې ستاسو پیسې هسې ضایع شي. د دې وجې نه زه کیدای شي یو څو ویډیو شي، 4 شي، 15 شي، 6 شي، خو په تفصیل باندې تاسو پوه کومه. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته بیسیک سیز ښیم چې لکه تاسو ټول نه مخکې تاسو خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ څنګه کولولی شئ او د دې څه طریقې کار ده به تاسو په ډیمو کې سټپ بای سټپ وښیم. او دغه شانتې په پاکستان کې هم دا طریقه ده، په دنیا په هر ګوټ کې دا طریقه ده، خو خوش قسمتي دا ده چې لکه یو کال مخکې پکې پاکستان هم شامل شو، مخکې پکې نو د دغه ځای نه بیا دا ډېر په اسانه کېږي، به تاسو ته په ډیمو کې وښیمه. خو دا ټول ویډیوګانې چې دي لکه اوس د دې نه پس بیا موږ بل سټپ چې به وي نو په هغې کې به لکه موږ دا ګورو چې یاره موږ پراډکټ ریسرچ څنګه کولی شو، بیا دغه چې کوم دي دا موږ کو په علي بابا باندې سپلایر ګورو، به څنګه ګورو، مختلف سټیجز دي، نو دا ډېر اوږد پروسس دی. موږ هم دلته چې زده کوو نو په هغې کې تقریبا 3 میاشتې ولګېدې، خو به هر حال زه نه غواړم چې لکه ستاسو په یا پیسې ولګي او یا ستاسو کنفیوز شئ. بله خبره به دا هم کوم چې په دې کې به زه د امازون اف بی ای په حواله برانډ څنګه تاسو جوړولی شئ، څنګه رجسټر کولی شئ او څنګه خپل بزنس سټارټ کولی شئ، په دې حواله به زه خبرې کومه. ځکه 2 قسمه، یو اف بی ای یو اف بی ایم دی. نو اف بی ایم دی چې لکه فولفلمنټ بای مرچنټ، لکه هغه مطلب دا دی چې تاسو په خپله باندې هغه خپل سامان خرڅوئ، نو دغه خو نه کېږي ځکه چې په پاکستان کې او د امریکې خو ډېر غټ مارکیټ پلیس دی، نو موږ کوشش دا کوو چې په امریکا کې څیزونه خرڅ کړو ځکه چې هلته ډېر خلک اویلیبل دي، نو فزیکلی خو هلته نشي سړی کېناستی. نو بیا د اف بی ای چې کوم دی فولفلمنټ بای امازون، نو امازون دا هر شي ریسپانسیبلیټي واخلي او تاسو نه خپل ټیکسونه او خپل کوم دغه چې دی هغه ډیټکټ کوي، پیسې اخلي په هغه حساب باندې او ستاسو څیزونه خرڅوي او بیا هغه طریقه داسې روانه. نو لکه ډېر ملګري اکثر دا هم وایي چې یاره په ویډیوګانو کې زه ګورم چې دې طرف ته رابلي هله شا به یې تاسو سره که 10 زره که 20 زره دا بزنس شروع کوي، نو هغو بالکل داسې نه کېږي. هغو صرف د خپل ویډیوګانو دپاره لګیا یي. ځکه تاسو ته وایم که تاسو برانډ رجسټري کوئ، برانډ رجسټري کې ډېره غټه فایده دا ده چې اکثر تاسو دغه که کامیاب شي نو بیا تاسو خپل برانډ هم خرڅولی شئ او یو ځل چې دا برانډ رجسټر شي نو بیا د هغې ډېرې زیاتې فایدې دي. او بله خبره زه دا کومه چې دا ډیمو له زه ورځمه، خو تاسو دا ګورئ که دا ډیمو زما ډېره سلو وي، مطلب دا دی چې ډېر تفصیلي، نو تاسو ماته کمنټ کولی شئ چې زه هغه تفصیل کم او کو په منډه تللی یم نو پکار ده که تاسو نور تفصیل پې بیا غواړئ په را روانو ویډیوګانو کې، نو زه به خپل موشن لږ سلو کمه. او که په دې کې هم تاسو ته څه داسې خبره پاتې یا څه کنفیوژن وي نو تاسو هلته کې په یوټیوب باندې چې کومه ویډیو په هغې لاندې کمنټ کوئ او کمنټ به زه کوشش کوم جواب ورکم یا په هغې زه بله ویډیو جوړه کړم او تاسو ته دا خبر روانه کړم. زما کوشش دا ده چې څومره ملګري دا ګوري چې هغه ټول په دې خبره پوه شي چې او طریقه څه ده، نو ډسکریج کېږو به نه، لاره اوږده ده، خو خبره دا ده چې لکه رسک اخیستل پکار دي او په صحیح طریقه باندې که موږ لاړ شو نو کم از کم هغه د کورس پیسې به ستاسو ونه لګي، د منټرشپ پیسې به ستاسو ونه لګي او کمې پیسې چې لګي نو هغه به ستاسو په ځای ولګي. نو بهرحال زه به ستاسو د فیډبیک په انتظار یم او راځئ چې د اولنۍ ډیمو له ورشو. ښه جي ستاسو اوس طریقه ښیمه چې تاسو څنګه ډېر په اسانه تاسو خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ کولی شئ. ټول نه مخکې به لاړ شو ګوګل ته، په ګوګل به سرچ کو امازون سیلر سنټرل. نو کوم ځای کې چې تاسو کله مونږ دا سرچ کو نو دی خو مونږ ښکته راشو، چونکې دلته کاناډا ده، تاسو پکې بهرحال امازون ډاټ سی یا امازون ډاټ کام دواړه دغه کولی شئ، دواړه تاسو په دې کې لکه سرچ آپشن کې راشي نو هر یو کلیک کولی شئ، په هر یو کې خپل اکاونټ چې دی تاسو کولولی شئ. خو ما د کاناډا دا کولاو کو، نو که ستاسو اکاونټ اول نه لاګین که نه نو ساین اپ، ټیک شه. نو مونږ به دلته ساین اپ له ورشو او دلته تاسو کتی شئ چې لکه که د اول نه اکاونټ وي نو هلته به بیا تاسو ایمیل پاسورډ ولیکئ، خو چونکې نشته نو موږ به د ښکته آپشن له راشو چې کریټ یور امازون اکاونټ دی به کلیک کو.
دلته به خپل نوم لیکو. نوم به همیشه یاد ساتئ چې خپل اوریجنل نوم کوم چې ستاسو په ډاکومنټس کې هغه نوم لیکل پکار دي، ځکه چې د بیا ویریفیکیشن کېږي. ایمیل، دا ایمیل ما یو فرضي جوړ کو، دا ستاسو د مخې دا مې وکړو. ما چې تاسو ته زما خپل اکاونټ شته دی، خو ما چې تاسو ته دا په دې باندې ډیمو درکم نو چې تاسو ډېر ښه پوه شئ. ښه دلته بیا پاسورډ به هم داسې کوئ چې لکه سټرانګ پاسورډ او تاسو ته یاد وي. نو دلته به اوس د دې له پاسورډ ورکم او د هغې نه پس به بیا دا ری انټر پاسورډ چې کنفرم شي دا به دلته کنفرم کو. ښه نیکسټ به کوم. ټیک شو. اوس دا ماته وایي چې یاره دلته دا پاسورډ سیو کړئ، که تاسو خوښه ده که سیو کوئ که نه سیو کوئ. ما دلته سیو کو. نو په دې ډیوایس اونلی که نه چې دلته ډیوایس باندې سیو شي، ځکه که بل باندې کوم نو ضروري نه ده څوک مې پاسورډ دغه نه کړي، هیک نه کړي. ښه دلته اوس دا وایي چې لکه ایمیل ویریفیکیشن کوي، نو زما ایمیل ته به دوی اوس یو کوډ راولېږي، انټر او ټي پي. او ټي پي ون ټایم پاسورډ ته. نو دغه ون ټایم پاسورډ چې دی دا پاسورډ نه دا کوډ یا دغه به راولېږي موږ ته دا ویریفیکیشن کوډ. نو دا لکه ما ایمیل کولاو کو خپل رالم دا زما دیو کوډ را لېږلی، نو دا کوډ به تاسو دغه شان راوالی ایمیل ته چې راشي دلته او ټي پي که به انټر کوئ او بیا به مخکې ورشئ کریټ یور امیزون اکاونټ. نو دا به موږ لکه اولنی سټپ زموږ وشو. دلته بیا تاسو کتی شئ چې لکه څه ستاسو نه ایکسپیکټ کوي که نه. نو اکاونټ پرووایډ یور انفارمیشن اینډ ډاکومنټیشن. ډاکومنټس دغه به ورکوي، بیا وی ول ویریفای یور سبمیشن. تاسو چې کوم سبمیټ کوي به ویریفای کی او ګیټ ویریفایډ اینڈ سٹارٹ سیلینګ، او بیا به ویریفای شي او تاسو به خپل سیلینګ شروع کړئ. د بل لاس ته که موږ راشو نو دلته اوس څه دي یو ویل نیډ واټ یو ویل نیډ که نه تاسو له به څه پکار وي. نو موږ له به ویلډ ګورنمنټ ایشوډ آی ډي یا پاسپورټ پکار دی، لکه پاکستان شناختی کارت یا پاسپورټ پکار دی. ریسنټ بینک اکاؤنٹ اور کریډټ کارت سټیټمنټ، یا موږ له د بینک اکاؤنٹ سټیټمنټ، ډیبټ کارت چې څه ته وایي، یا د کریډټ کارت سټیټمنټ او چارجبل کریډټ کارت. مطلب دا دی چې پیسې ورته ځي راځي. او څلورم چې بیا کوم دی نو موږ له موبایل فون، نو ستاسو فون نمبر او پکار. دا څلور څیزونه پکار چې تاسو اکاونټ شروع کوئ چې دا تاسو د اول نه ستاسو سره تیاری، ځکه چې بیا به ون سټپ ویریفیکیشن کې ټول وشي. نو دا څیزونه به تاسو له پکاري، دا به تاسو اول برابر کې. بل خبر ده چې کریډټ کارت سټیټمنټ چې دی یا که ډیبټ کارت سټیټمنټ نو پکار ده چې هغه تاسو په لیټر هیډ باندې لکه هلته ووایه، که ساده پاڼه باندې نو نه چلیږي. بیا هغو ته بینک والا ته به ووایي چې تاسو له په لیټر هیډ باندې درکړي او بیا دغه کوي، دلته به بیا جمع کوئ. مخکې به موږ وځو. ښه اوس څه وایي بزنس انفارمیشن که نه. نو بزنس لوکیشن تاسو پکې خپله کنټري سلیکټ کړئ. پاکستان به پکې ولیکئ. دلته به زه چونکې ستاسو ډیمو دپاره زه پکې دلته کاناډا ولیکم، خو کوم ملک کې چې تاسو یې بزنس ته کوم ځای نه تاسو چلوئ نو هغه ځای به پکې تاسو خپل لوکیشن به پکې ولیکئ. دلته ښکته راځم، اوس دا مخکې پاکستان پکې نه، اوس دا دی پاکستان پکې شته، تاسو کتی شئ. خو بهرحال زه به دلته چې دی کاناډا سلیکټ کړم، ځکه چې زما سره بیا نور کریډنشل نشته او بیا به دا ډیمو نه کیږي. نو دلته کې راځم څه شوه دا کاناډا. ټیک شو، دا مې سلیکټ کړه او اوس وایي بزنس ټایپ. نو دلته تاسو ګورئ دلته څلور پنځه ټایپونه دي، خو په دې کې چې دی ضروري نه ده چې لکه تاسو پکې اوس یو ولیکئ هغه بیا تاسو وروستو چینج کولی شئ. خو فار د ټایم بینګ یا اوس دپاره تاسو کتی شئ چې سټیټ اون بزنس دی، لکه سټیټ والا بزنس کوي، پبلیکلی لیسټډ بزنس دی، پرایویټ اون بزنس دی، چیریټي ده که نه، یا انډیویجول. نو ما پکې انډیویجول ولیکو، په دې وخت کې پکې تاسو انډیویجول کلیک کوئ او لکه دلته دا لیکلي دي دا بیا تاسو وروستو چینج کولی هم شئ. ټیک شه. پلیز انشور یور بزنس ټایپ سلیکشن از کریکټ. خیر دی که دې وخت کې هر څنګه تاسو ولیکل وروستو بیا چینج کیږي، خو نوم او کم دغه چې دي نو هغه به تاسو بالکل هغه نومونه لیکئ کوم چې ستاسو په ډاکومنټس کې. نو ما دلته فرست نیم ولیکو، بیا مې لاست نیم ولیکو او بیا مې دلته کنفرم خپل لوکیشن، لکه زما د بزنس کوم لوکیشن دی یا کوم کریډنشل دی نو هغه ټول ما چې دی دلته دغه کړه، دا کنفرم مې کړو چې او نو دغه سره زه اګری شوم، کنټینیو شوم. دا تاسو برکتی شي. خیر دا لکه ما څنګه خبر وکړم دا تاسو بیا وروسته بدلولی هم شئ، ضروري نه ده چې اوس لکه تاسو څه ولیکل چې بس بیا د کاڼي کرښه ده نه بدلیږي. نو موږ به اوس مخکې ځو نیکسټ سټپ ته. دا لکه ډېر اسان دغه د سټپ بای سټپ، خو کوشش دا کوئ چې لکه څه پکې غلط نه شي. ښه اوس دا دی چې پرایمري کانټیکټ پرسن انفارمیشن. ټیک شه، دا به اوس موږ له سیلر انفارمیشن دی. بل طرف دا فیک فریکوینټلی آسک کوېسچن تاسو کتی شئ،
دا دغه کړي دي تپوسونه کو ستاسو په دغه کې هم بلا شي ستاسو جوابونه ملاوي شي. خو زه هم چې کنټري اف سټیزنشپ نو چونکې تاسو بالته سټیزنشپ که تاسو چرته په یو ای کې دوبۍ وغیره یا سعودي کې نور کې نه هغه ملک لیکلی شي تاسو کنټري اف سټیزنشپ او بیا کنټري اف اوریجن چې کوم دی یا برث چې کوم دی نو پکې بیا پاکستان ولیکئ. خو سټیزنشپ چې کوم دی تاسو اوسېږئ که پاکستان کې اوسېږئ دواړه پاکستان ولیکئ که بل ملک کې نو سټیزنشپ به هغه ولیکئ او بیا به کنټري اف برث چې دی پاکستان شو. بیا به دلته لکه زه راشي خپل ډیټ اف برث به ولیکئ. خو بیا زه دا خبره کوم چې کم څیزونه تاسو دلته انټر کوئ نو په کار ده چې هغه بالکل د ستاسو ډاکومنټس والی دلته ما ډیټ اف برث میاشت او کال ولیکو. بیا به دلته آیډنټیټي پروف دلته پاسپورټ دی او آی ډي کارډ دا دوه دې څه کتی شی داسې پرمننټ ریزیډنټ سرټیفیکیټ ډرایور لایسنس زموږ نه غواړي کیدای شي ستاسو آی ډي کارډ او پاسپورټ نو دلته به بیا پاسپورټ او چې کوم ملک شو کړی نو پاکستان به تاسو ولیکئ. دلته ما کنیډا ولیکله او پاسپورټ چې دی اوس به دلته پاسپورټ می سلیکټ کو. اوس دلته خپل پاسپورټ نمبر به تاسو ولیکئ. ما دلته خپل پاسپورټ نمبر ولیکو دا چې په کوم تاریخ ایکسپایر کیږي کومه میاشته او بیا کم کال دی دا درېونه به تاسو ولیکئ. پاسپورټ نمبر او دغه ایکسپایري ډیټ به سره ولیکئ. بیا به ښکته راشو ریزیډنشل ایډرس چې کوم ځای تاسو اوسېږئ که فرض کې اوس تاسو بهر اوسېږئ نو هغه ایډرس به ولیکئ او که پاکستان کې نو بیا به هغه ایډرس ولیکئ. ټیک شو. نو دلته زپ یا دغه چې کوم دی دا زمونږ زپ کوډ دغه ما ولیکو. بیا مې ایډرس ولیکو او خار مې ولیکو. دغه خار راغی او بیا زمونږ سټیټ راغی یا زمونږ صوبه راله دغه کریډنشل مو د ولیکل. بیا دې دا وی لاندې چې راشو مونږه ریسیو پین تھرو زمونږ پین به دې اوس رالیږي نو هغوی چې په ایس ایم ایس راولیږو که په کال نو ایس ایم ایس به وکړي مونږ ته. دلته ما کنیډا سلیکټ کړی ده تاسو پاکستان سلیکټ کړئ. پاکستان انټرنیشنل کوډ چې کوم دی هغه به لکه تاسو ولیکئ +92 او بیا به خپل نمبر پکې انټر کړئ. دغه نمبر ته بیا ستاسو ایس ایم ایس رالیږي. ټیک شو. به پکې خپل نمبر ولیکم او لاندې چې کوم دی نه انګلیش یونایټډ سټیټ تاسو به هم دغه لیکلی شئ انګلیش. ما خپل نمبر ولیکو او بیا به چې دی سینډ ایس ایم ایس باندې به زه کلیک کم او مخکې به ځم. دلته لکه دا خبر اوس ما دلته لیکلی ده چې انګلیش یونایټډ سټیټ نو ما وی چې ما ته ایس ایم ایس راولېږئ. دی ایس ایم ایس راولېږو ما ولیکو او زه به په ویریفای زور کم او ویریفای شو. ټیک شه. نو دا لکه زما نمبر چې دی ویریفای کو. اوس زه مخکې ځمه چې مخکې په نیکسټ سټیپ ته وځو چې نیکسټ سټیپ کې دی وسوئ. اوس دلته چې دی پیمنټ انفارمیشن چې دی دا ډېر ضروري دی. لکه منتلی به ستاسو نه فیس اخلي د هرې میاشت نو که زه صرف کنیډا والا دغه کومه سلیکټ کوم نو زما به 10 کنیډین ډالر دغه او که فرض کې زه پکې ځمه د لاندې یو ایس ته هم دغه پکې سلیکټ کوم نو بیا به 40 ډالره د یو ایس ډالر چې کوم دی هغه پر منت یا یو میاشتې حسابېږي. ځکه چې مونږه کنیډا ډالر لږ کم دی د یو ایس د هغې نه نو بیا به 40 یو ایس ډالر چې دی هغه به د میاشتې نو دا به تاسو دې ته به ګورئ. او اوس به ستاسو نه کریډټ کارډ نمبر غواړي ځکه چې د میاشتې پیسې به بیا د دې نه کټ کېږي نو دا تاسو ویلډ او کم روان ایکسپایر به پکې هېڅ هم نه اچوئ. دا ما پکې دغه ولیکو کریډټ کارډ بیا د هغې ایکسپایري ډیټ او د هغې میاشت او کال مې ولیکو. د کارډ هولډر باندې د چا نوم هغه به ولیکئ. ما ولیکو بیا به نیکسټ لاړ شئ. دلته هم نیټ سلو دی نن. مونږه نیکسټ رالو نو وس سټور اینډ پروډکټ انفارمیشن که نه نو سټور لکه اینې دا هم تاسو بیا بدلولی شئ. بس یو نوم پکې ولیکئ. لکه زه پکې دلته اوس دغه ولیکم دا خپل نوم به ولیکم. تاسو پکې که سټور فرضي نوم لیکئ هم لیکلی شئ څه مسله نشته. څه به پکې ولیکئ او ډو یو هیو یونیورسل پروډکټ کوډ یو پی سی دا به تاسو بیا پوه کړم چې دا څه شی دی. نو فلحال زموږ سره نشته. بس تاسو نو که زموږ لا پروډکټ نه دی لانچ کړی نو زموږ سره یو پی سی نشته. او بیا چې کوم دی آر یو د مینوفیکچرر آر برانډ اونر نو کو څه پکې لیکئ چې لکه یم څه جوړوم نه جوړوم هغه دغه نشته. نو لیکئ یس لیکئ هېڅ فرق هم نه کوي په دې وخت. نو سټور نوم په ځای موږ دغه ولیکو او یونیورسل پروډکټ کوډ چې دی یو پی سی هغه نشته د ما سره. او په دې کې تاسو په دې بل کې تاسو لکه برانډ شته یا نشته سلیکټ کولی شئ فرق نه کوي. او ما څنګه وویل وروستو بیا دا بدلیږي
او ګورنمنت رجسټر ټریډ مارک را سره شته که نشته نو بس نشته لا فی الحال نو دا تاسو په خپل حساب لګولی شئ دی کې هېڅ فرق هم نه راځي که ستاسو سره یې خو ښه پخه خو نه به یې لکه اوس چې څوک شروع کوي نو هغو سره به کم ځئ ښه بیا دی آیډنټټي اینډ اډرس ویریفیکیشن دی اوس موږ ته دا به وښیي دا به تاسو بیا کنفرم کوئ چې نوم ډیټ آف برث او ملک او کنټري اف سټیزنشپ آیډنټټي ډیټا دغه څیزونه دا به تاسو ډبل چک کوئ چې دا هر څه برابري نو بیا به دې تاسو ته وایي چونکې موږ هلته پاسپورټ لیکلی دی خپل نو تاسو ته به اوس وایي چې تاسو خپل پاسپورټ اپلوډ کوئ نو دلته به تاسو کو آی ډي کارډ وي نو هغه به اپلوډ کوئ که هلته بر هم لیکلی او کو پاسپورټ وي نو بیا به تاسو خپل چې دی پاسپورټ به اپلوډ کوئ ټیک شو دا به دیو اپلوډینګ انسټرکشن دی دا به تاسو وګورئ بیا به کلیک کو مخې ته به لاړ شئ او چې کوم ځای کې تاسو پاسپورټ په دغه کې پروت وي هغې له به تاسو تصویر ایستلی په جی پی جي فارمیټ کې او هغه به اوپن کوئ دلته به دا اپلوډ شي نو دلته اوس تاسو کتی شئ چې پاسپورټ زما دلته اپلوډ شو ټیک ده بیا به دویم چې کوم زموږ نه دی نو بیا بینک اکاونټ سټیټمنټ نو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې که ډیبټ کارډ وي که کریډټ کارډ سټیټمنټ وي خو چې دا یي چې لکه هلته دلته خو بهرحال د بینک هغه ډیجیټل په بینک په پاڼه راوځي خو که هلته بینک پاڼه نه وي نو بیا به د هغې سره داسې کار تاسو کوئ چې لکه خامخا په لیټر هیډ باندې د هغو نوم لیکلی نو کریډټ کارډ سټیټمنټ ورته هم ما اپلوډ کو او چونکې زما خپل اکاونټ شته بهرحال خو ما چې ستاسو ډیمو دپاره بیا بل اکاونټ تاسو دپاره جوړ کړم او نیکسټ به موږ لاړ شو نو دی اوس څه وایي چې لکه نور ټوله قصه وشوه خبره ختمه شوه اوس آیډنټټي ویریفیکیشن به دې وکوئ نو دا به بیا موږ ته ویډیو کال کوي نو سکیجول ویډیو کال نو دا چې دی وایي تاسو په لاندې لیکلي دي سکیجولینګ ویټ ټایم 2 to 3 days که نه نو دیو به لکه اوس تاسو دا څیزونه چې کوم تاسو اپلوډ کړو دا به ویریفای کوي لکه به دغه تاسو ته به ویډیو کال کوي په ویډیو کال کې به دا ګوري تاسو به ورته خپل دغه پاسپورټ او دغه ښیي چې لکه دا زما پاسپورټ دی دغه بینک سټیټمنټ دی او نور څیزونه کوم چې اپلوډ شوي هغه به دیو ویریفای کوي ټیک شو نو تاسو به ورته دغه سکیجول کال ښه دی نو دا به بیا مونږه چې دی دا به نیکسټ کو او بیا به مخکې مونږ ځو چې خپل ځان له بوکینګ وکړو نو دلته چې تاسو مخکې مونږ اوس لاړ شو نو دی به موږ ته وایي چې ګوره ویریفیکیشن یوزینګ ویډیو کال ټیک شو نو دا تاریخ یې لیکلی دی لکه نن سبا تاریخ چې دی نو ښه سبا نه بلکې هفته پس 11 12 د دیو سره چې دی هغه شته دی نن د هفتې ورځ دلته نو زه هسې فرضي دا مې ولیکه 9:20 تاسو هر ټایم چې دی هغه دغه کولی شئ کم ټایم درته اویلیبل وي بیا به دلته تاسو وګورئ مخکې به لاړ شئ اپوینټمنټ ټایم ډاکومنټس ګایډلاینز پرایویسی پالیسی ډیوایس سافټویر لینګویج دا ټول څیزونه بس وای دا ټیک دي آی اکنالج دا تاسو اکنالج کړو او نیکسټ مونږ لاړ شو نو کله چې اوس مونږ دلته نیکسټ رالو نو دیو به تاسو ته وایي چې دغه ویریفیکیشن چې دی تاسو له به اوس دغه ټایم درکوي دا به اوس دیو ویریفای کوي نه دا یې وکته لکه پرایمري کانټیکټ پرسن دا اوس زما ایډرس دی نوم دی ویډیو کال کم ویریفیکیشن دی په کم تاریخ دی دا ټول دلته لیکلي دي اوس په دغه تاریخ په دغه ټایم د جوین ویډیو کال لکه په دغه وخت به تاسو ته ویډیو کال کیږي که تاسو دغه تاریخ فرض کې په څه وجه باندې بدلول غواړئ نو ښکته به راشئ اپوینټمنټ چې دی هغه تاسو کینسل کولی هم شئ او چینج کولی هم شئ دغه ځای کې کلیک هیر نو تاسو بیا دغه بدلول تاسو وکړه لکه دغه امازون سیلر سنټرل اکاونټ ډیر په اسانه جوړیږي وخت اخلي ویریفیکیشن بیا اخلي دغه ویریفیکیشن د چې کله تاسو انتظار کوئ نو دیو بس تاسو ایډرس هم ویریفای کوي ایډرس چې ویریفای کوي نو تاسو ته به دغسې پاڼه راولیږي لکه څنګه چې ما ته رالیږلې ده دا تاسو کتی شئ نو دا پاڼه چې کومه ده په دې به د هغو یو کوډ وي دلته دا کوډ لیکلی دی ما ته لږ دغه که دا سور چې دی دا په دې کوډ دی د بل طرف ته پې هم دغه حساب یې د دې خپل دا کوډ دی نو دا کوډ به بیا تاسو هلته لاړ شئ او دې کې دا طریقه ټوله لیکلې ده نو هلته به تاسو چې خپل اکاونټ ته بیا لاړ شئ نو دا ایډرس به ویریفای کوي او دا چې تاسو ته راځي کیدای شي هفته والی 2 واخلي یا د انټرویو نه مخکې راشي او وروسته راشي دا چې تاسو ویریفیکیشن وکړئ نو او بیا تاسو ویډیو کال هم وشي نو ستاسو دغه به ویریفای شي د هغې نه پس بیا دویم سټیج چې کوم دی هغه بیا دا دی چې په هغې کې به تاسو خپل بینک اکاونټ او نور لږې ډېرې خبرې دي هغه به بیا پکې تاسو انټر کوئ بیا به تاسو په نیکسټ ویډیو کې په هغې باندې پوه کړمه ما سره اوسئ د الله په امان